جام نظام ترسره کوي. د جوړو شویو مراسمو پر مهال د خوست ولایتي مسؤلین ویل د زیاتو قربانیو او سرښندنو په پایله کې شل کلن اشغال خاتمه ومونده او دا یې د هېواد په تاریخ کې یوه زرینه او د ویاړ ډکه ورځ یاده کړه چې تل به افغانان پرې ویاړي. له پښتو څخه وه دغه د هغه وسایط د ستاسو په وړاندې دا تصور د هیچ چا سره نه و چې زه به ژوندی پاتې کېږم او داسې ورځ به بیا راځي چې په هغه ورځ باندې موږ خوشحالۍ کوو چې الحمدلله د اسلام او د وطن دښمنان وشرمېدله او الله تعالی و مسلمانانو او اسلام او افغانانو ته بری ورکوي. د هرې ادارې منصوب و خپل ملت ته په دغه سترګه باندې وکتله چې دا د شهید پلار دی او دا د کونډې و د یتیم سرپرست دی، دا د زخمي پلار دی، دا د زخمي ورور دی، دا د شهید ورور دی. دا به د امارتي منصوبینو دپاره او د نظام دپاره یو شکریه وي. جام نظام ترسره کوي. د غرض وینوالو زیاتوله د زیاتو قربانیو په پایله کې ازادي او خپلواکي د افغانانو په برخه شوه. دوی په خپلو خبرو کې د ازادۍ او استقلال ساتلو او بقا لپاره په ګډ کار او یووالي ټینګار درلود. جسماني تسلیمشتمه اتلو مجاهدینو د ایمان په قوت د افغان میړني ولس په مخلصانه حمایت د ټوپک په شپېلۍ د غربي استعمار ښکرې ورماتې کړي او هېواد یې له پردي اشغال څخه وژغورو. نن رښتیا د خوشحالۍ ورځ ده او خوشحالي به دا وي چې ما ورته الله رضا کړو، ختمونه وکړو، تلاوتونه وکړو. دا مکتوب هم صادر ده دیني مدارسو ته، خصوصا جهادي مدارسو ته چې تاسو کښېنئ ختمونه وکړئ، شهداو ارواحو پسې اجر وبخئ او د افغانستان اسلامي نظام چې د امارت اسلامي افغانستان په قیادت کې راغلی هغې د بقا دپاره دعا وکړئ. هیره د نوي چې په همدې ورځ د امریکا په مشرۍ ناټو ځواکونه د شرموونکي ماتې سره مخامخ او له هېواده وشړل شول چې ورسره سم شل کلن اشغال ختم، هېواد بشپړ آزاد او خپلواک شو. دا ویاړ یو ځل بیا د افغانانو په برخه او هم یو بشپړ اسلامي نظام حاکمیت وموند. مقام په وړاندې خپل خاص نمایشات وړاندې کوي.